د سچویشن مطابق ورته کار کوي. درس دروس خو څه معنی نه لري چې تا موقع وواله او که د ونه واله، هېڅ خبره نه ده. یاره ډېر فرش فلم دی. ما ته خو ښکاري چې د دې فلم کله ټریلر رالو دا به یو دم خلک وخوځوي. دا د پښتون شان نه دی او نه د پښتنو سره دا خبرې ښې لګي. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم د کتونکو دپاره تیاروي چې د هغه فلم نوم دی قربان د جانان. قربان د جانان فلم په حواله زما پر څنګ باندې شانزیب خان ناست دی. شانزیب خان په پښتو فلم انډسټري کې په ایس د ایکټر، ډایرکټر او فایټ ډایرکټر کار کړی دی، تر سره کړی دی. په دې دریو حوالو او په خاصه توګه د دا نوي فلم قربان د جانان په حواله له د سره خبرې اترې کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شانزیب خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مشه. وعلیکم السلام. تا ته هم سلام او کوم خلک چې مونږ ګوري هغوی ته هم سلام. شانزیب خان څنګه ژوند او زندگی د څنګه ده؟ شکر دی الحمدلله، الله پیدا کړي او همیشه به مونږ د الله شکریا ادا کوو چې په هر حالات کې الله مونږ ساتي. نو هغه کې څه حکمت وي نو د الله به په هر حالات کې شکریا ساتي. ډېر ډېر شکر دی او ډېر مطمئن یم د خپل کار نه، د خپل ژوند نه، د خپل کاروبار نه ډېر زیات مطمئن یم او د الله لاک لاک شکر دی چې ما ته د ګوره پښتو فلمونو کې تقریبا پاکستان فلم انډسټري کې او داسې نه وي چې ایکشن ډایرکټر به هم وي، هیرو به هم وي او ډایرکټر به هم وي، بیا کهاني هم ده، بیا سکرین پلی هم ما سره الله تعالی راکړې ده. دا د یو غرونو ژوب علاقې څخه تعلق لرم. ته هم د هغې علاقې یې، ته مندوخیل یې، زه مندوخیل یم، د یوې علاقې یو. نو تا ته خو پته ده د هغو غرونو علاقو نه څوک راځي او دلته کار کوي او بیا داسې 4-5 جاب ورسره یي او بیا په هاي لیول باندې الله ساتلی یم. یاره د دې نه لاک لاک شکر نه دی، په کروڑو لاک شکر دی د الله تعالی به زه ادا کوم چې د الله زه ډېر خوشحاله یم د خپل جواب نه. قربان د جانان فلم د فایټ په حواله څنګه فلم دی؟ د فایټ په حواله ته ما نه تپوس مه کوه، ته اول ما نه دا تپوس وکړه چې دا فلم څنګه دی. دا پوښتنه به وکړو فلم څنګه دی، کهانۍ څنګه ده، فایټ یې څنګه دی؟ دا کهانی یو بهترینه کهانی ده، سعید تاکالی لیکلې ده. یو ډېر قابل انسان دی. هغه سره ما ډېر فلمونه کړي، تاکالی سره هغه خپل یو فلم کوم چې ما ډایرکشن کړی وي بدماشي نه منم، ډېر زیات هیټ فلم و. بیا 2-3 ما نور فلمونه سره کړي دي. یو ډېر تخلیق والا سړی دی. دا د هغه کهانی ده او د دې ډایرکټر شاهد عثمان صاحب دی. شاهد عثمان صاحب سره ما ډېر کار کړی دی، ډېر زیات کار ما کړی دی ایز اے ایکټر هم او ایز اے فایټ ډایرکټر هم. او بیا د دې اسسټنټ دی او ډېر قابل انسان دی، د چا نوم جنګریز خان دی. او بیا په دې کاسټ د دې فلم کمال کاسټ دی، اصف خان صاحب، دلبر منیر، چیما صاحب. بیا دې سره سره یو بل ایکټر دی وقار جانی، هم ډېر ښه دی، ډېر ښه لوکی دی، بهترین لوکی دی، هم په دې فلم کې دی. بیا دلبر منیر دی په دې فلم کې. بیا ورسره خالده یاسمین ده. ښه د دې ټیکنیشن اسد زاده چې زمونږ د پښتو فلمونو یو بهترین اډیټر دی. ته چې ورته دومره شی وښویې او ورته دومره شی ته یې جوړ کړي. د دې ټیکنیشن ډېر مضبوطي دی دې فلم. بیا عادل عسکري دی، پاکستان ټاپ هغه دی کیمرامین دی. دا حسن عسکري چې کوم انډیا منی انډیا د کافیانې کړي دي، دا د هغه زوی دی. نو فلم په هر حساب سره عثمان صاحب چې کوم د دې فلم ډایرکټر دی او چیمس صاحب د دې پروډیوسر دی، هغه په هر حساب سره ټیکنیشن دومره مضبوط ساتلی دي. خو نیو کاسټ دی، چیمس صاحب دی تقریبا مین کریکټر کې، او وقار جانی دی او دلبر منیر دی. کهانی د دوی ترمنځ ده، خو هغه ټیکنیشن دومره مضبوط ساتلی دي، کهانی دومره مضبوطه ساتلې ده چې حد دی.
شاهزیب وروره تا په پښتو فلم انډستري کې لکه څنګه چې شروعات کې خبره ما وکړه بطور اکټر بطور ډایرکټر او بطور فایل ډایرکټر کار کړی دی په دې دریو حوالو کې له کومه کاره زیاته خوشحاله یې چې دا کار زما د طبیعت مطابق دی ګوره ایز ایکټر ما د بدر منیر آصف خان نیامه سرادي طارق شاه داسې بختور خلک وو د هغو سره ما کار کړی ډېر خوشحاله وم هغه ټیم هغه یې چې لاړو بس بیا زم ایز ای فایټ ډایرکټر ما سره یو صلاحیت و ما به جمناسټک هم کولو او ما باډي بلډینګ هم کړی دی نو ما به خپل فایټونه په خپله کولو د هغه سره سره ما ته الله یو تعالی لاره کولا وکړه د فایټ ډایرکشن بیا د فایټ ډایرکشن سره الله تعالی صلاحیت دا د ګاډ ګفټ وي د الله د طرف وي دا څه بیا ډایرکټر چې د ټولو د پاسه ټیم کپتان ورته ویلی کېږي د ټولو کپتان د دې ډایرکشن خپله یو مزه ده که ته په یو فلم کې د ایکشن په کار اخته یې د ایکشن او د کهانۍ څومره تعلق وي سره خبره دا ده چې ډایرکټر ما راغواړي ما سره کهاني ډیسایډ کوي هغه راسره ډسکس کوي چې دا کهاني ده زموږ دا تیم دی او دا کهاني ته واوره او د دې فایټونه خپل ذهن کې کېنوه خبره دا ده چې ته به اول کهاني په ذهن کې کېنوې چې تا کهاني په ذهن کې کېنوه نو بیا تا ته هېڅ پرابلم نشته د سچویشن مطابق به ته کار کوې درس دروس خو څه معنی نه لري چې تا موقع وواله او که د ونه واله هېڅ خبره نه ده چې تر څو پورې ستا کهاني په دې ذهن کې نه وي ناسته نو هر فایټ کې تقریبا په هر فلم کې 18 فایټونه وي بیا به ټول یو شانتي وي ته به د هر سچویشن حساب سره فایټ کوې او دا ګاډ ګفټ وي تا ته په ذهن کې کېنول پکار دي چې دې سچویشن دا دی هغه حساب سره فایټ کړي د دې سچویشن دا دی د هغه حساب سره فایټ کړي دا فایټ چینج وي او که ته صرف موقع وایې نو بس موقع لګیا اوسه ټوله ورځ هېڅ خبره نه ده شاهزیب صاحب د قربان د جانان پر سیټ باندې ولاړ یو څه وایې چې دا فلم به کتونکي هیټ کي او که به هیټ نه کي یو خبره درته وکړم د دې فلم ما نن ګانې هم وکتې او د دې فلم څه سیکوینسونه ما وکتو چې کوم اکټران دي ډېر ښه لګېدلي دي ګانې ډېرې فرش دي لوکیشن یې ډېرې زبردستې دي کهاني خو یې دا زبردست ما ټول تاکالي لیکلې ده او بیا عثمان صاحب ورسره دی بیا زموږ ټیم هم ورسره دی ډېر فرش فلم دی ما ته خو ښکاري چې د دې فلم کله ټریلر رالو دا به یو دم خلک وخوځوي ګوره که زاړه اکټران شته موږ سره شاهد صاحب دی عجب ګل صاحب دی جهانگیر صاحب دی بیا ارباز خان غوندې ښکلی کیا بات ہے آئی لو یو ارباز آئی لو یو بیٹا د ارباز خان غوندې اکټر موږ سره دی دا اکټران خو ډېر کلاسیکل اکټران دي نو د دې په باوجود به دا فلم ښه ځي انشاءالله او ډېر ښه جوړ دی او ډېر اکټران ډېر ښه لګي اولډ از ګولډ هغه خو دي هغه خو جوړ دي په هغو باندې هېڅ هم نه کېږي خو دا اکټران هم راتلل پکار دي ښه محنت یې ورباندې کړی دی چیمه صاحب عثمان صاحب بهترین لوکیشن دی بهترین میوزک دی بهترینه کهاني ده بهترین ډریسز دي بهترین یعنې دومره ښکلي لګي دا اکټران چې څه درته وایم که د هغه اکټرانو سره دا اکټران هم راشي نو سونې په سوهاګه به وي تا تقریبا ټول ژوند پښتو فلم انډسټري ته ورکړی دی له دې سره په اردو یا پنجابي کې هم کار کړی دی او که نه او ما یو فلم جوړ کړی پرواز ایز ا ډایرکټر دا اوس مې یو بل فلم جوړ کړی دی هغه هم د هغه پروډوسر فلم دی هغه عشق مرجاني بیا هم پنجابي فلمونو کې هم کار کړی دی سنګیتا میټن دوه درې فلمونه ایز ا ایکټر او سپر ډوپر فلمونو مونږ پکې هغه ته مونږ ته انعامات هم راکړي وو نو یو سلسله اوس پنجابي فلمونو ختم شو اردو ختم شو ما یو د کراچي فلم کړی دی سلیم کریم په نامه یادېږي د هغه ځای ټاپ کیمرامین او بهترین ډایرکټر کلفي فلم لا انډیا کې هغه د بیکګراوند هر سال ته کېږي او بینکاک کې د هغه او ډېر ای لیول فلم دی هغه ایکشن ما کړی دی چې کوم عزت کم ریسپیکټ خلکو ما ته راکړی دی کریم داد صاحب سلیم داد صاحب ډېره مهرباني ډېره شکریا چې کوم تا عزت ما ته راکړی دی کوم ریسپیکټ تا ما ته راکړی دی زه د هغه لایق نه وم لایق ته ته پخپله یو ډېر قابل سړی تا ما ته ښه سچویشن راکړی وې انشاءالله کلفي به راځي دا به سپر ډوپر هټ فلم وي دا زما اردو او پنجابي فلمونه
شانزیب وروره دا ماته وایي ډېر کتونکي ډېر شوقیان ډېر له ایکټینګ سره نږدې خلک ځوانان د هغو دا توقع ده چې موږ پښتو فلم انډسټري ته لاړ شو او هلته کار وکړو په پښتو فلم انډسټري کې یو ځای وروره ځان ته وغواړو. ته څه وایې؟ سینیره هم یې، تجربه ده هم سته، نوو ځوانانو ته څه وایې چې پښتو فلم انډسټري ته دا راشي او که دا نشي را؟ خبره دا ده چې په کار خودي ګوره، دا خو سلسله ده روانه ده. بدر صاحب و، آصف صاحب و، دا نعمت صاحب و، دا لاړو ارباز صاحب را انټر شو، شاهد خان را انټر شو، عجب ګل صاحب را انټر شو، بیا نعمت دا جهانگیر صاحب یو کلاسیکل ایکټر دی، بهترین ایکټر دی، دا را ایکټر شو. نو دې سره سره اوس نور کسان په کار دي چې را انټر شو. دا چیما صاحب اوس دی، دا وقار جانی دی، داسې دلبر منیر دی، دا ته اوس دې فلم کې ډېر ښه چانس میلاو شوی دی، غریب ته چانس نه میلاو شوی دی، بدر صاحب زوی دی. نو ایکټران خو راتلل په کار دي او ایکټرانو ته زه بس دا کوم یا خو محنت پکې زما په شان دی چې کوم د ژوب نه راغلی یم، د غرونو نه راغلی یم او دلته محنت کولو، فایټر وم، ایکسټرا وم، بیا فایټر وم، بیا په فیکټري کې واړه واړه سینونه بیا یو مقام ته ورسېدم. هغه کې 15-20 سال تېرېږي، ستا عمر زیاته کېږي. چې چا سره پیسې وي هلته راشي، خو شکل هم په کار دی، ایکټینګ هم په کار دی، هلته زر ته زره فلم جوړ کړي او یو مقام ورته میلاو شي. او دا ټیم خلک چې کوم دي دا نوي کسان خوښوي. ارباز صاحب راغلی یو هم نه ویو، شاهد صاحب راغلی یو هم نه ویو، عجب ګل هم نه ویو، دا ایکسپټ کړي دي او داسې نور خلک هم ایکسپټ کړي چې لږ ډېر پکې کرنټ وي او د کرنټ نه بغیر که بیا هلکه راځې بلکل چیرات نشي. په آخر کې کتونکو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې پیغام زه څه ورکوم؟ پیغام رسان خو صرف یو الله دی، هغه پیغامونه ورکوي او د هغه په پیغام باندې عمل کوئ، د مور پلار عزت کوئ، مونځ اودس کوئ، چاته د چا زړه مه ازاروئ. نن سبا زه د هغه هلکان ګورم د فلم ټریډ خلکو پسې کنځلې کوي، بدې بدې وینا کوي. ګوره موږ پښتانه یو، که هر څه موږ تاسو ته سپک ښکارو خو تاسو دومره موږ مه سپکوئ. دا کنځلې په چا پسې مه کوئ، په یو ایکټر پسې، په بل ایکټر پسې، په بل ایکټر پسې. دا د پښتون شان نه دی او نه د پښتنو سره دا خبرې ښې لګي. دا یو ټرین شروع شوی دی، قسم په خدای اوس ایکټران د دوی یاره د خپل عزت نه انټرویو نه ورکوي. نو دومره بده خبره ده، مه کوئ. ستاسو به ډېره ډېره مهرباني وي، ډېره ډېره شکریه، والسلام. ډېره مننه شانزیب وروره چې په دومره مصروفه وخت کې د زموږ چینل ته وخت راکړې او له موږ سره د مرکه وکړه. ستا یو جهان منن. ګرانو کتونکو، دا و شانزیب خان چې له ده سره دا نوی فلم قربان د جانان په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله هم څو د خوند خوږې خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست. د خدای په امان.